سلامونه نیکې هیلې سره مادګرانو ملګرو هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ وئ. ګرانو ملګرو، نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته د موبایل یو سیټینګ درښایم. ډېرو ملګرو پوښتنه هم کوله چې دا سیټینګ د څه لپاره استعمالیږي. نن ورځ به په دې ویډیو کې دا سیټینګ تاسو ته وښایم. د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې ستاسو څخه غوښتنه کوم چې زموږ چینل مو که نوي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو ته یو لایک هم درسره ورکړئ. نو د ورو به شو ګوګل ته. چې کله ګوګل ته راغلو، ګوګل کې دلته موږ سره درې اپشن راځي: سرچ، وایس، د بله کمرې ته ورته اپشن. موږ او تاسو د کمرې ته ورته اپشن سره کار دی، په دې باندې به کلیک وکړو. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو، دا اپشن د څه لپاره کار کوي؟ دا اپشن د دې لپاره کار کوي چې دا کې ډېر اپشن دي: ټرانسلیټ، ټیک، سرچ. لومړی چې موږ او تاسو راځو، ټرانسلیټ سره مو کار دی. ټرانسلیټ څه ته وایي؟ ټرانسلیټ موږ کولی شو په دا کې یو عکس موږ سره دی، په هغه باندې لیکنه شوې ده، پرچه باندې لیکنه شوې ده، هغې څخه موږ عکس اخلو، په بدله ژبه کې لیکل شوي، مثلا په انګلیسي کې لیکل شوي دي. موږ او تاسو هغه انګلیسي ژبه پښتو ته ژباړو. نو دلته مثلا زه انګلیسي انتخابوم، دلته باید تاسو انګلیسي ورته انتخاب کړئ. ښه ملګرو، انګلیش دلته ورته ولیکو، انګلیش. تاسو دلته راځي انګلیش. مثلا ما انګلیسي ژبه انتخاب کړه. مثلا تاسو ما سره په انګلیسي کې خط دی، زه هغه پرچه باندې لیکل شوی، زه غواړم دا خط په انګلیسي پښتو ته ترجمه کړم. یوازې به تاسو عکس سره واخلئ، نو دغه به ډایرکټ تاسو ته پښتو ته ترجمه شي. دا د یوه ګټه. بله چې د ټیکس څخه موږ څه ګټه څه پیدا اخیستلی شو؟ دا د دې لپاره دی چې کله موږ او تاسو په یوه پرچه باندې لیکنه وي، مثلا موږ او تاسو هغه بیا لیکو، په کمپیوټر کې لیکو، وخت رانیسي، په موبایل کې لیکو. نو دا د دې لپاره دی چې هغې څخه یوازې عکس واخلئ، ډایرکټ به تاسو ته تلیفوني لیکنه ته بدله کړي. نو تاسو په واټساپ کې چېرته لګوئ، مسنجر کې چېرته لګوئ، تاسو به یې لیکنه په بڼه لګولی شئ. بل سرچ اپشن د څه لپاره کار کوي؟ سرچ اپشن د دې لپاره کار کوي، تاسو سره په موبایل کې یو عکس دی، مثلا هغه عکس به تاسو راواخلئ. مثلا زه دلته یو عکس رااخلم، تاسو ته په عملي ډول درښایم چې مثلا دلته زما سره یو عکس دی، زه هغه عکس رااخلم، په ګوګل کې سرچ کوم، ماته به هماغه شکل عکسونه پیدا کړي. سرچ اپشن که تاسو یې کتلی شئ چې زما دا عکس راواخیستو، اوس به ماته د همدا ډول عکسونه پیدا کړي. تاسو یې کتلی شئ. په اړه ټول معلومات درباندې، څوک دی، دغه چا عکسونه دي، هر شي معلومات درکوي. تاسو یې کتلی شئ دلته. نو دغه وه نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ. ښاد او آباد اوسئ.